په بل مخ اړول شوې څوکۍ له نجونو خالي ټولګي او نامنظم ماحول. په افغانستان کې له پوهنتونونو وروسته د روغتیايي انسټیټیوټونو حال، هغه مرکزونه چې د ټولو هیلې ورپورې تړلې وي، که ګوندې وي چې له زده کړو راګرځول شوې نجونې به همدلته زده کړې او بیا وروسته د افغان ښځو خدمت وکړي. خو طالبانو دلته هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. بند شولو، زه خپله د 8م سمستر محصله وم طب کې. هغه طبي بند کو زموږ هیله همدې ته وه، د قابلګۍ ته وه چې موږ به قابلګۍ نه فارغ شو، د دې له لارې به خدمت وکړو خپل هېواد ته. اوس چې دا بند شو زموږ هیلې ټولې مړې شولې د دې سره. له زده کړو دا راګرځول شوې محصله وایي په داسې حال کې چې افغانستان ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو ته شدید اړتیا لري، بیا هم د دوی پر زده کړو بندیز وضع شوی دی. وایي د طالبانو ادارې په دې کار سره به ښځې له سختو ستونزو سره مخ شي. په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو لپاره د نورې نړۍ په کچه چې دی دلته 100% زیات ضرورت دی، ځکه زموږ په لورو اطرافونو کې که تاسو وګورئ ښځینه ډاکټران نشته دی. زموږ میندې خویندې د دې مشکلاتو سره مخ دي. تل یا د هغوی د ماشومان چې دي سخت کېږي، ابورشن ورکوي، هغوی د لپاره ډاکټرانې تر څو موږ هسپتال ته د سیتامې ته راوړو یا عمومي او دولتي شفاخانې که چېرته دغه قابلګانې فارغې شي او دې کولی شي چې د دغه مړینې کچه کمه کړي، هم د میندو هم د ماشومانو. د پوهنتونونو او له شپږم پورته ښوونځیو له تړلو وروسته روغتیايي مرکزونه د هغو نجونو لپاره یوازینۍ هیله وه چې غوښتل افغانستان کې زده کړې وکړي. خو اوس په ټول هیواد کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو په بشپړ ډول بندیز لګول شوی او ښځینه استادانې هم بېروزګاره شوي دي. یو بد خاطره موږ ته بل هم پاتې شي که چېرته د انسټیټیوټ هم بندي شي، ځکه موږ هغه غټ امیدونه د لاسه ورکړي دي. خو دغه یو کوچنی امید موږ دپاره دی که چېرته دا هم بند شي نو موږ به ډېر بد خاطرو سره مخ شو او ډېر بد وضعیت به زموږ د ژوند رامنځته شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه ډلې حکومت پر نورو بندیزونو سربیره د نجونو پر متوسطه او لوړو زده کړو بندیز ولګاوه. که څه هم طالبان وخت نا وخت دغه بندیزونه تر امرساني ګڼي، خو ځینې طالب ملاتړي په رسنیزو بحثونو کې په ټینګار سره وایي طالبان به په افغانستان کې د نجونو زده کړو ته هیڅکله اجازه ورنه کړي. د طالبانو د روغتیا په وزارت کې د یوې سرچینې په حواله په افغانستان کې په 10 دولتي او له 1.5 په ډیرو خصوصي انسټیټیوټونو کې شاوخوا 15,000 ښځینه محصلینې په زده کړو بوختې وي چې د 2 کلونو په موده کې د قابلګانو، د غاښونو د ډاکټرانو او همداراز د لابراتوارونو د تخنیکي کارمندانو په توګه فارغېدلې.